بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، د اسلام آباد د نړیوال پوهنتون ګرانو فارغو محصلینو، د پوهنتون معززو استادانو، خویندو ورونو او ښاغلي جهانګیر صاحب او ټولو محترمو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر خوښ یم چې نن د تاسو سره په دې ستر علمي مجلس کې ګډون لرم. تر هر څه مخکې ټولو هغو ورونو او خویندو ته له زړه له تله مبارکي وایم چې د تحصیل یوه دوره یې پای ته رسولې. په ډاډ سره ویلی شم چې په نږدې راتلونکي به موږ د تعلیم او تحصیل په برخه کې نه یوازې دا شته ستونزې چې اوس ځینې وي، ستونزې ستاسو دا منم هم دا شته ستونزې له منځه ولاړې شي، بلکې د افغانستان به نور د تعلیم او تحصیل په ډګر کې په خپلو پښو د درېدو جوړوي انشاءالله. په آخر کې د نړیوال اسلامي پوهنتون له مشرتابه څخه او د پاکستان اسلامي جمهوریت حکومت خلکو، خصوصي پوهنتونونو او همدارنګه له ایچ ای سی ادارې څخه مننه کوو چې همیشه یې زموږ هېوادوالو ته په سختو شرایطو کې غېږه خلاصه کړې ده او د تحصیل اسانتیاوې ورته مهیا کړي دي، چې دا په واقعیت کې د اسلامي ورولي او د ښه ګاونډیتوب یو ښه ثبوت دی. همدارنګه د اسلام آباد د نړیوال پوهنتون د افغان محصلینو، د اتحادیې د مسؤلینو او د دوی د ټولو همکارانو څخه دا هڅې ډېرې د ستاینې وړ دي چې دغه مراسم یې په ډېر ښه نظم و ضبط سره ترتیب کړي دي او دا واقعا د دوی قابلیت ښیي. دا موږ ته یو قسم انرژي راکوي چې موږ خوشحاله شو دا قابلیت وینو چې څومره شاندار مراسم ترسره کړي دي.